یو طالب خپل دولت پلو پلار وواژه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د موضوع تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د یوې 50 کسیزې ډلې قومندان تېره شپه له خپل طالب زوی سره د اوږدې جګړې په پای کې ووژل شو. د فیض آباد ولسوال انجینر علف شاه ازادۍ راډیو ته وویل 80 کلن باز محمد د پوځ پخوانی ډګروال او د کوکلداش سیمې د امنیتي قرارګاه قومندان او پریدون زوی وسلوال طالب چې د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه. د دې پلار او زوی دښمني د افغانستان د جګړې رښتینی روایت دی. په دې اړه په یو راپور کې چې تېره ورځ له ازادۍ راډیو خپور شو، باز محمد وسلوال مخالفین سولې ته هڅول. ښاغلي باز محمد ازادۍ راډیو ته ویلي وو د هرې جګړې پای سوله ده. موږ د ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستی. که پوه شو په هېواد کې له سولې پرته بله لار نشته او په نورو هېوادونو کې هم له جګړو وروسته بالاخره سوله شوې. د فیض آباد ولسوال وویل ډګروال باز محمد او 11 سرتیري چې د تېرې شپې په نښته کې ووژل شول نن خاورو ته وسپارل شول. تاسې د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.